بلوچستان کې په ویرجنه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 7 کسان ووژل شول. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستوناک سیمه کې نن سهار د یوې خونړۍ چاودنې له امله 7 تنه چې پکې د پولیسو یو اهلکار او 4 ښوونځي ته تلونکي ماشومې شاملې دي خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي دي. د مستوناک د پولیسو یو افسر میاداد سرګل ډي اس پي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې چاودنه د سویل روغتون او د نجونو ښوونځي سره نږدې په یو چوک کې رامنځته شوې او پولیسو ګاډۍ هدف وګرځوه. نوموړي تایید کړه چې په چاودنه کې یو پولیس اهلکار، 4 ماشومانې، نجونې او 3 لارویان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د پولیسو موټر چې پکې 15 تنه اهلکار سپاره وو د پولیو واکسین د ډیوټۍ لپاره سویل روغتون ته پر لاره و چې په چوک کې چاودنه پرې وشوه. ژوبل کسان لومړی د مستوناک روغتون ته ولېږدول شول او سخت ټپیان کویټې ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلوچستان حکومت ویان شاه راند وویل د پیښې ځای کې د سیمې انتظامی چارواکي، بم شنډونکي ټیم او امنیتي ځواکونه شتون لري او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د ډیوې خبریال حفیظ الله ستوري شیرینۍ خبر ورکړی چې د مستوناک د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې ښکاره شي وویل چاودېدونکي توکي په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو او د پولیسو د موټر له تېرېدو سره په ریموټ کنټرول چاودنه ورکړل شوه. د کوټې د سویل روغتون مشر ډاکټر نورالله موساخیل ویلي د کوټې په سویل روغتون، تارما مرکز او بي ام سي روغتون کې بیړنی حالات اعلان شوی او هر ډول امکانات برابر شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګټي د دې پیښې په کلکه غندنه کړې. ویلي دي چې ترهګر اوس د ماشومانو په څیر بې ګناه خلک په نښه کوي او د دې مظلومو کسانو وینه به ضرور د عدالت په تله کې حساب کیږي.